دا یاد ساتئ چې مانځه کې بل صف جوړول نه دي روا چې څو پورې اولنی پوره شوی نه او بیا دریم نشي جوړولی چې څو پورې دویم پوره شوی نه بیا څلورم د هغه وخته پورې نشي جوړولی چې څو پورې دریم پوره شوی نه او په دې ترتیب سره. بله مسله صف د منځ نه شروع کیږي د غاړو نه شروع کیږي کوم ځای کې چې امام ولاړي د هغه ځای نه صف شروع کیږي. دریمه مسله په صفونو کې غوره صف اولنی دی او په اولني صف کې غوره ځای په امام پسې شاته دی. امام ته چې څومره نږدې دا غوره دی. بیا که د دواړه غاړې د صفونو برابري نو بیا ښی طرف د ګس نه غوره دی. دا خلاصه د مسلې ده. دا مرض ما په یعنی عامو پښتنو کې څو پیرې لیدلی ده او په مخه ورته وایو خو پته نشي چې دا مسله یعنی هغه خلک چې د دین دعویدار دي د هغوی په ذهن کې هم نه کښېني. یعنې ته به جومات ته راشي دوی په ګوټونو کې ورننوځي یو په هغه ګوټ کې ناستي بل په هغه ګوټ کې او درس کې هم دقه شانې ګوټونه یې خوښوي. په درس کې او په مانځه کې مزه هله کوي چې کله سړی امام ته نږدې او په درس کې استاذ ته نږدې او بیانونکي نږدې هر ځای کې موږ ګوټونو ته ورننوځو. پته زموږ د املا له څه چل دی د املاګانې زموږ ختمې شوي دي خرابې شوي. ښه جومات ته به راشي شاته به ډک جومات اولنی صف به خالي پروت وي او که اولني صف کې کسان ناستي نو ښی طرف ته ناست هغه ګوټ کې او ګس کې دلته به ناستي دې طرف ته منځ به خالي پروت وي یو عربی دوه به پکې ناستي. بیا چې موږ لاړ شو کورونو ته په عربو پسې خبرې شروع کړو بلکې د عربو ماشومانان چې جومات ته راشي اولني صف ته ځان رارسوي. دا دلته د افریقې ولا ګرځي توریان موږ پسې څه سنه وایو د دوی له ماشومانان چې راشي هم د اولني صف ته ځان رارسوي په امام پسې شاته ودرېږي. او زمونږ غټ پټ سړی چې د دنیا خبرې شروع کړي ته به چې یا الله دی اوس دا خبره ودرېږي کله اب ته ګورې کله به د ستنې سره ډډه لګولي کله به شاته د عیسي خوا کې ناسي او کله به چې دی په یو ګوټ کې پروت او کله بل ګوټ کې پروت. بیا چې کله اقامت شروع شي نو راښکودې ګراني لکه را مخکې شه ثواب دی پکې وجنې دي نه دی به بل ته ګوري او بل ته به ګوري. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي که چېرته تاسو ته د اولني صف فضیلت معلوم وي نو تاسو په د یو بل سره اختلاف کړی وی چې زه مخکې کېږم او زه خبره به بیا قرآن اندازۍ ته اورېدلی وی چې یاره قرآن به ور واچو کله چا نومره وختو یو بس هغه به مخکې کېږي. دومره لوی فضیلت پکې ده. موږ دقه شان پرېښوده او زه دا خبره د هغه خلکو یوازې نه کوم چې څوک د دین نه نه دي خبره زه د هغه خلکو خبره هم کوم چې دعوه د دیندارۍ کوي او بلکې دعوه د سلفیت کوي چې زه قرآن حدیث باندې عمل کوم. دی په ګوټونو کې به ورننوځي. د الله بنده امام ته چې څومره نږدې ودرېږي په دې کې فضیلت دی. بیا چې د صف غاړې یو شاني بیا ښی طرف ته ودرېده د ګس نه غوره دي الا په دې شرط کې چې غاړې برابري دا نه ته راځي او ښی صف ډکې ګس طرف خالي پاتې شو. نو اولنی صف د دویم نه غوره دی دویم د دریم نه غوره دی دریم د څلورم نه غوره دی او دا ترتیب دی. خلک خو کوشش کوي یا الله چې ما ته په دې صف کې څه ځای میلاو شوی په دې اولني ځای کې او زه پکې ورننوتې زه د امام ته نږدې وی زه په دې فضیلت کې را او موږ په ګوټونو کې یا د ورنه شاته یا د عیسي په غاړه کې په سجي کې بنایسي هلته ډډه به م لګولي. دې جومات ته چې راشو موږ بیان له او خفه کېږي به نه دا حقایق دی او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دې جومات ته چې موږ راشو بیان اورېدو له یا مانځه له یا د قرآن تلاوت ته زموږ په ملا باندې دړ شي موږ له خوب هم راځي زموږ په ملا باندې دړ هم راشي زموږ طبیعت هم ګډوډ شي. ولې ته خو د الله کور ته راغلی د سهار نه د ماښامه پورې ستا مزدوري ستا په ملا دړ نه راځي تا له خوب نه درځي ستا طبیعت نه ګډوډ کړي. په پوس قالین باندې کښېنه د الله دین اوره او ودرېږه الله ته مونځ کوه بیا په ملا باندې زموږ دړ راځي. نو هر ځای کې موږ ګورو چې یاره د ډډې ځای کوم ځای کې دی چې هلته کښېنو. ځکه زه کله د بعضو ته هم زه د خلکو صفونه د اول سر نه شروع کېږي د پښتنو هغه د کوم ځای نه شروع کېږي هغه د آخري سر نه شروع کېږي د هغه ځای نه صف جومات ډک کېږي. نو چې څنګه جومات ته په دې دروازې را ننوځي که نه داسې به ګوري حالانکه خلک را ننوځي داسې ګوري امام هغه طرف ته چې هلته ځای شته که زمونږ هغه شاته ګوري وایي څه ځای شته که نشته. یعنې دومره موږ د دې دین سره نابلده یو او دومره ورسره ناعادته یو چې د امام په دې خوا کې ودرېده دا موږ ته یو داسې اوس د امام خوا کې ودرېده او د امام خوا کې ودرېده شرف او عزت دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره د حدیث ته غوږ کېده وایي په تاسو کې د عقل خاوندان امام ته نږدې ودرېږي د عقل خاوندان مشران
پوهه هغه دې کوم ځای کې ودرېږي امام ته نږدې ته چې راول نه د دروازې شاته هلته ولاړې تا ته اوس زه څه ووایم د عقل خاونده ته ووایم که سره ته ووایم ته خو زور کې هغه طرف ته ځغلې دلته نږدې ودرېږه امام ته مونځ به دې په ارامي ثواب به مو ګټي او دا امام به مو ویني چې مونځ په څه طریقه کوي او که سبا له سجدې کې ور مخکې دي کې خلک مانځه ته نو چل خو به درځي که نه ډاډه خو به یې دغه شان په درس کې زموږ دا حالي بیان هم ګوټ ته به ډډه و یو سړی بیمار دی مشر دی سپین ږیری دی هغه موږ عذر منو خو دا ګوټونو کې به پراته وو همیشه دا روزي دی ګوټونو نه امام ته نږدې عالم ته نږدې استاذ ته نږدې کېناسته دا فضیلت لري او دې کې فایدې دي نو دا اوس منزل زما سوته منزل رالم تاسو د صفونو کوم ملګري چې صفونو حال مو ولیدو که نه ولیدو که نه دا طرف خالي و که نه هغه طرف خالي و که نه بل جوړ شي او عجیبه صحیح مزه څه کوي یو پیر زه جومات ته لاړم مانځه مازدیګر مانځه ټیم اولنی صف جوړ دی یعنی پوره دی جومات کې ټول پښتانه دي علاقه د هغوی ده اولنی صف جوړ دی دویم صف نیمګړی دی یعنی لا پوره شوی نه دی او یو ځوان شیر په دریم صف کې ګس طرف ته د دیوال سره چې کوم ایسي دی هلته ولاړ دی اوس که د بهر نه ماشوم راغی په دې منظر پورې خاندي ماشوم یاره دا ټوله مشران خلک دي یعنی دا لا پرېږده دویم نیمګړی دی دی په دریم په هغه منځ کې هم نه دی ولاړ د دریم هغه دیوال ته د ایسي په ګوټ کې ولاړ دی نو دوه فایدې دي د لپاره یو به منډه تیزه وایي چې کله مونځ ختم شو خو غاړه ده که نه د دیوال خوا ده که نه نو دی به منډه ډېره تیزه وایي وتو کې به اسانتیا نو دویم ایسي خوا کې دی نو هوا به ټیټ لګي ځکه چې ډېر اوږد وخت مونځ کې چې دی داسې دوه درې غنټې لګي او خوله به سړي راماتې او ګرمي د دې لپاره به دی به دغسې که زما د خبرې غلطي غلطي ما ته ووایه مونږ کې خو دا کار نشي تا کوم ځای کې لیدلی زه الحمدلله دې جومات کې امام یم د ډېر وخت نه نورو ځایونو کې ارزي کې د ما هر ټول لیدلي دلته مې لیدلي په ملک کې مې لیدلي او په هر ځای کې ما د پښتنو حال لیدلی چې دوی څه حال دی اوس که ګوره چېرته چا ووایي چې دلته کرکټ کېږي او راشي نندارې هر یو به کوشش دا کوي چې زه په اولنۍ کرسۍ کې د کلاډیانو ته نږدې کېږم که چېرته اوس ووایي چې دلته یو ډم راغلی دی یا دلته څوک راغلی په دروغو خلک خاندي او په هغې پیسې دي ته ګوره چې دا خلک پې څنګه ورماتي او هر یو به کوشش دا کوي چې زه دلته نږدې کېنم او چې کله موږ منزل راشو بیا شاته زور کوو یا چې درس کېږي موږ ګوټونو ته ورننوځو دا کوم ځای خبره شو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی طریقه وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وګورئ هغوی به د اول صف اهتمام کوو امام ته نږدې ودرېدو اهتمام به یې کوو او موږ به ګیجرینو ټول عمر شاته په کلي کې صحیح که کلي کې راته ووایي کلي کې صحیح اولنی صف دا بوډاګانو ته حواله شوی دی دا د بوډاګانو دی ځوان مړ که دغه ځیله نه راشي او هغه بوډاګانو کې هم بعضو کې جهالت نو دا ځای بل ته پرېږدي نه که دی نه وي دا ځای به دلته وي دی به دلته راځي موږ دا منو چې د مشرانو دا حق ته چې مخکې ودرېږي خو د دې دا مطلب نه دی چې دا ځای مشرانو په خپل نوم کړی دی زما ځوان زما ماشوم زما بوډا زما کشر زما مشر هر یو به کوشش کوي چې اولني صف کې ودرېږي که مشر لیټ راغی اولنی صف نیوی شوی دی نو دا مشر دا حق نه لري په شریعت کې چې د اولني صف نه څوک پاس یو دی پکې کېږي نو کوي به څه وختي دې راځي چې دا صف دې مخکې نه ډک کېږي پوه شوي په دې مسله کې د هغې یو بنیادي وجه دا دی چې په وړوکوالي کې دا اکثر زموږ دا خلک یې ځغلولي د اولني صف نه او د جومات دی د شپېتو کالو چې دی بیا هم نه راځي دې ځای ځکه چې دی په وړوکوالي ځغلولی دی نو هلته زموږ دا ماشومانان نه لوی لوی سړي د 20 کالو 13 کالو دا دلته به دننه مخکې صفونو کې مونځ رواني شاته دوی پهلواني کوي یو بل سره به لوبې او ټوکې کوي نو دا مشران څه وایي وایي شاته یې پرېږده چې هر څه کوي داسې ووایي وایي دوی دې شاته یې چې هر څه کوي چې مونږ مخکې مونځ کوو څنګه هر څه کوي دا جومات دی دی ودرو په دې صف کې چې دی چلي زده کړي او دی وپېژني دا خبره چې منزله خلک سره جومات ته خلک څه دپاره راځي نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي بار بار موږ دا تنبیحات ورکړي دي او ګورو نه ده مناسب
خصوصا هغه ملګرو ته چې درس کې کینی پاسي او دا مسلې اوري هغو له نه دي مناسب دا هغوی سره ښه نه ښکاري یو سړی د مسلې نه خبر شي او بیا هم دا کار کوي نو دی په جهالت له پاسې جهالت کوي یو سړی مسلې نه خبر نه دی جاهل دی خو په جهالت د پاسې جهالت دا دی چې خبر دی او عمل پې نه کوي